بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ځینې خلک اولادونه کال په کال زیږوي. ځینې خلک بیا وایي چې ماته مشکلات دي، 2 کاله یا 3 کاله بعد اولادونه زیږوي. نو دغه اولادونه ځنډول 2-3 کاله دا جایز دي د ګولۍ یا د پیچکارۍ په واسطه او که یا د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک اولاد نه غواړي چې پیدا سي، که چیرې د میرمنې ورسره موافقه وي د موقت وخت دپاره اولاد منع کولی سي، البته د دائمي دپاره یې نسي کولی، او که چیرې ضرورت نه وي یوازې د رزق په وجه باندې یې دی چې رزق یې پیدا نه کمه، نو دا ښه کار نه دی، ځکه د رزق ذمهواري الله اخیستې ده. او بل دا چې پیغمبر علیه السلام د ډیرو اولادونو زیږولو حکم کړی دی. حاصل دا که ضرورت نه وي په کار دا ده چې منع یې نه کي، خو که یې منع کي حرام کار نه دی. تبین الحقائق جلد صفحه 9. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.